په فیسبوک، واټساپ یا د سوشل میډیا په نورو اکاونټونو باندې بیا دا خبر راځي چې ملا عبدالغني برادر اخوند وفات شوی دی، خو تر اوسه باوري سرچینو یعنې چې کومې لویې رسنۍ دي د نړۍ په لر او بر کې، هغو نه د ده د مړینې خبره تر اوسه رد کړې ده چې هغه نه دی مړ، او نه یې د دې خلکو خبرې رد کړې دي چې هغه ژوندی دی. یعنې دوی تر اوسه ملا برادر اخوند په خپله یا د طالبانو یو ځینې لوی چارواکي چې کوم دي هغه هم رسنیو ته نه دي راغلي چې ووایي چې ملا برادر اخوند دې ژوندی وي. نو تر ټولو د ډاډ وړ خبره به دا وي چې کله ملا برادر اخوند په خپله راشي او ودرېږي او خلک یې وویني، نو به د دې تصدیق وشي چې هغه جوړ دی. که څه هم د طالب ځینې د کمې درجې طالبان چې کوم دي هغه وایي چې ژوندی دی، خو تر اوسه دا خبره لا په کشمکش کې ده او درکې نه لګېږي چې رښتیا به دی سخت زخمي ټپي وي او په کراچۍ په آغاخان روغتون کې به بستر وي، او که به نه دی جوړ وي او که به دی وفات شوی وي. نو د طالبانو چې کومې میډیا ته تر اوسه په دې اړه خبر نه دی راغلی او نه خپله ملا برادر اخوند راڅرګند شوی دی چې ووایي چې زه رک روغ جوړ یم. نو ملګري دې باید خیال وکړي تر هغو پورې دی، ځکه چې ویل کېږي چې دی زخمي دی، کیدای شي لږ زخمي وي، بیمار وي، بله وي، نو شته نه په میدان باندې، دی به چې څه وخت حاضر شو یا غایب شو بیا به